د یونما مشر حقانی سره په ترهګرۍ ضد مبارزې عبدالله سره په ټولګډونوالي خبرې کړي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرالاینز د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د ملي روغې جوړې عالی شورا له مخکیني مشر عبدالله سره د خداپامانۍ لیدنې کړي. د یونما په ټویټر باندې لیکل شوي چې ښاغلي حقانی سره د هغې دا لیدنه په ترهګرۍ او نشهیي توکو ضد مبارزې او همداراز د بشردوستانه عملیاتو په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا متمرکزه وه. دوی پر دې سربیره افغانستان کې د کرونا ناروغۍ د خپرې شوې څپې مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.